آیا پوهیدئ چې د کامبوج یو سیند 6 میاشتې د شمال نه جنوب ته او 6 میاشتې د جنوب نه شمال ته بهیږي یا جریان لري؟ آیا پوهیدئ چې د ځمکې 80% خلک د آسیا د قارې اوسیدونکي دي؟ آیا پوهیدلی چې د روسیې په سایبریا کې هوا تر دې حده یخه ده چې د انسان د خولې بخار په هوا کې یخه کیږي یعنی کنګل کیږي؟ آیا خبر وی که د جنوبي قطب یخ ویل شي نو د دریابونو د اوبو سطح به 70 سانتی متره لوړه شي او د وچې 4مه برخه به هم د اوبو لاندې شي؟ آیا پوهیږئ چې د ځمکې د کرې مساحت 510 میلیون کیلومتر مربع دی؟ آیا خبر وی چې توتی او سوی پرته له دې چې شاته وګوري خپله شا ویني؟ آیا پوهیدلی چې اندونیزیا د نړۍ 4م هیواد دی چې وروسته له چین، هند او امریکا زیات نفوذ لري؟ آیا پوهیدئ چې د شیلی په هیواد کې یوه داسې صحرایي سیمه ده چې زرګونه کلونه کېږي هلته باران نه دی شوی؟ آیا پوهیږئ چې زرافه کولی شي په خپله ژبه خپل غوږونه پاک کړي؟ آیا پوهیدئ چې د مڼې، پیاز او کچالو مزه یو شی ده خو د دوی د بوی د توپیر له امله ځان ته خوند لري؟ آیا خبر وی چې ماشه هم غاښونه لري؟ آیا پوهیدئ چې د انسان د وینې رګونه که په یو خط کې سره یو ځای کړو نو 100 کیلومتره اوږدوالی به ولري؟ آیا پوهیدئ چې په ټولو حیواناتو کې د شاهین په نامه یو مرغه دی چې ډیر چټک دی چې په ساعت کې 200 کیلومتره سرعت لري؟ آیا خبر وی چې انسان د خپل ټول عمر په موده کې 18 کیلو د بدن پوست یا پټوکی اچوي؟ آیا پوهیدئ چې استرس یا خفګان د انسان د وجود مقاومت 15 چنده کموي؟ آیا پوهیدئ چې د انسان د وجود اعصاب د ځمکې تر سپوږمۍ هومره اوږدوالی لري؟ آیا پوهیږئ چې هر کال سپوږمۍ 3.8 سانتي متره د ځمکې څخه لرې کیږي؟ آیا خبر وی چې ګیدړه هر څه خړ ویني؟ آیا پوهیدئ هغه میندې چې د میندوارۍ یا حاملګۍ په دوران کې مڼې وخوري نو بچیان به یې ښایسته راځي؟ آیا خبر وی هغه میندې چې په حاملګۍ کې انګور او اومیګا 3 وکاروي نو ماشومان به یې ځیرک وي؟ آیا پوهیدئ چې هر انسان په 24 ساعتونو کې 23,000 وارې تنفس کش کوي؟ آیا پوهیدئ که د یوه انسان سر قطع یا د غاړې نه غوڅ شي نو بیا به هم 8 ثانیې په هوښ کې وي؟ آیا خبر وی چې شات یوازینی خواړه دي چې نه خرابیږي؟ آیا خبر وی چې په کال کې تقریبا 1500 آسماني تیږې پر ځمکه راغورځي؟ آیا خبر وی چې داوینچي په یو لاس لیکل کول او په بل لاس نقاشي کوله؟ آیا پوهیدلی چې د انسان پوزه او غوږ د عمر تر پایه د غټوالي په حال کې وي؟ آیا پوهیدئ چې پیسې د کاغذ څخه نه بلکې له کتان څخه جوړیږي؟ آیا پوهیدلی چې په خلاصو سترګو هیڅ کله نشو کولای چې وپرنجیږو؟ آیا پوهیدلی چې په ټوله نړۍ کې د نهنګ ماهي غږ تر ټولو لوړ دی؟ آیا خبر وی چې په نړۍ کې ډیری مرګونه د ماشې له وجې وي؟ آیا پوهیدئ چې د ځمکې پر سر تر ټولو هوښیار مرغه کارغه دی؟ آیا پوهیدلی چې د خرس د بوی کولو حس 100 چنده د انسان د بوی د حس کولو څخه زیات دی؟ آیا پوهیدلی چې د شاتو مچۍ د عطرو او د خولو له بوی څخه بد وړي او چا چې عطر وهلی وي حمله پرې کوي؟ آیا پوهیږئ چې د میږیانو د بویولو حس د سپیانو سره مساوي دی؟ آیا پوهیدلی چې شاپرک 1200 سترګې لري؟ آیا خبر وی چې د کوبرا مار 1 ګرام زهر کولی شي 150 انسانان ووژني؟ که مو دا معلومات خوښ شوي نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په آخر کې مو لایک هیر نشي. د الله په امان.